طرح خو داسې و چې جانان سره د یاد کمه الزامه محترم شي. الزامه محترم شي. نو ما په داسې لیکلي و چې غزل راوریږي نن ماښامه محترم شي. غزل راوریږي نن ماښامه محترم شي. یو کس ترې راته یاد کړلو الهامه محترم شي. او نو تاله چې په تور ماښام راځمه مجبوري ده. نو تاله چې په تور ماښام راځمه مجبوري ده. نو تا کې څه چل شته دی که نه بامه محترم شي. ډېره مننه. او ټوټې ټوټې زړګي دې راله روغ کړلو مننه. ټوټې ټوټې زړګي دې راله روغ کړلو مننه. قربان د لیونۍ د خولې سلامه محترم شي. او سلامه محترم شي. د کار او د روزګاره یم وتلی د یار غمه. د کار او د روزګاره یم وتلی د یار غمه. ځواني دې راله وخوړه تمامه محترم شي. او غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم چې تر خپل مزاره پورې ځم او راځم. تر خپل مزاره پورې ځم او راځم. زه دې چیناره پورې ځم او راځم. او ډېره مننه. د زلفو تاره پورې ځم او راځم. تر خپل مزاره پورې ځم او راځم. زه دې چیناره پورې ځم او راځم. د زلفو تاره پورې ځم او راځم. د زلفو تاره پورې ځم او راځم. بستور خاماره پورې ځم او راځم. مړې بنګړي او لوپټه سوي خو مړې بنګړي او لوپټه سوي خو صرف بازاره پورې ځم او راځم. ډېره مننه. په خونړو لارو یاري پالمه. په خونړو لارو یاري پالمه. روزانه داره پورې ځم او راځم. ډېره مننه. او د کلي غم او خادي پاتې وینو. د کلي غم او خادي پاتې وینو. بس خو روزګاره پورې ځم او راځم. او مقته ده چې نیازبینه خیال کې د نیازبینې جینۍ نیازبینه خیال کې د نیازبینې جینۍ زه تر سهاره پورې ځم او راځم. د غزل مطلب ده چې نو خامخا جواب به انکار نه و. مهار صاحب نو خامخا جواب به انکار نه و. اظهار ورته په دې موقع پکار نه و. ډېره مننه. او استاز په کلاس کې نه پرېښم ما ځکه سبق پرېښو. استاز په کلاس کې نه پرېښم ما ځکه سبق پرېښو. په کار راله یوه جوړه پیزار نه و. ډېره مننه. استاز په کلاس کې نه پرېښم ما ځکه سبق پرېښو. په کار راله یوه جوړه پیزار نه و. باچاجي اشنا مالک خبر که تور ویښته مې دلته سپین شو. اشنا مالک خبر که تور ویښته مې دلته سپین شو. زما بچی په کلي کې پلار نه و. ډېره مننه. او ښه ما پسې چې نه راځي رښتیا به راته وایي. ښه ما پسې چې نه راځي رښتیا به راته وایي. نو بیا دې زمونږ کلي کې څه کار نه و. او ډېره مننه. او ویل یې په یوه خندا مې روغ کو او که نه کړو. ویل یې په یوه خندا مې روغ کو او که نه کړو. ټول کلي به ویل سړی بیمار نه و. ډېره مننه. ویل یې په یوه خندا مې روغ کړو او که نه کړو. ټول کلي به ویل سړی بیمار نه و. او ښه داغه نیازبینو په خوږه خوله مې دوکه کو. کلیوال صاحب ښه داغه نیازبینو په خوږه خوله مې دوکه کو. هر چا به ویل دا خو ډېر هوښیار نه و. ډېره مننه کوم.